ډاکټر مانور واقعي په باره کې چې دنه نوي معلومات راغلي د هلک پیولي تیزاب ورشتلې دي د دوی په درمیان کې څو هغه مکمل حقیقت مخې ته راغلی دی بل طرف ته چې ډاکټر مانور چې ده نو د هغه یو ورور دی چې د هغه هم بیان مخې ته راغلی دی چې هغه د خپلې خور په باره کې څه وایي ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پرون چې کومه واقعه راغله دا ډېره زیاته افسوسناکه ده چې یو کس لګېدلی دی او هغه چې نن د ډاکټر په دې مخ باندې تیزاب ورشتلي دي او مخه چې دا مکمل طور باندې ایستلی دی بل طرف ته چې دی نو دوی په درمیان کې څه وکړه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ د کوم کس چې په تیزاب ورشتلي دي دا هم په دغه هسپتال کې چې دی نو لیفټ اپریټر و دی به چې دی نو لیفټ کته پورته بوتو دا د هغې کار و بل طرف ته چې دی نو د ډاکټر مانور سره چې دی نو عشق او مینه محبت و د ډاکټر چې دی نو ډېره زیاته خوښه وه او دی ولې چې دی نو لیفټ نه ورکوه او دغه ډاکټر دی دی خپل بھرپور کوشش کړی و دی به ورته ویل چې بلیک میل کولی به هم دغه ډاکټره او ډاکټر خو دې ته نه و وزګار هغه په خپله کار کې چې دی نو ډېره زیاته مصروفه وه او دې لږ چې دی نو دغه جینۍ سره مینه محبت کولو د ډاکټرې سره مینه محبت او عشق کولو آخر کار چې دی نو دا ستړی شو او سهار ټیم دی دی چې دی نو بیا خپل کوشش کولو چې ډاکټرې سره زه میلاو شم او دې سره زه خپل د مینې اظهار وکړم هغه چې دی نو هغه بیا هم انکار کړی دی نو دا ورغلی دی تیزاب یې راغوستی دي او د ډاکټرې پرې مخ باندې ورشیندلي دي او ډاکټرې سره داسې کار کړی دی بیا خو چې دی دا دغه ځای نه تښتېدلی دی او بل طرف ته چې دی نو پولیسو دا ایستلی دی او دی پسې هم د دنیا نه رخصت کړی دی ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کوټه بلوچستان کې چې کومه واقعه راغلې ده که نه تاسو سوچ هم نشئ کولی بل طرف ته چې دی نو د دې ډاکټرې د ورور بیان راغلی دی هغه وایي که نه وایي په دې سخت ټیم کې تاسو زموږ سره سات راکړئ ځکه چې زما د خور سره چې کوم کار کړی دی دی ډېر زیاتی کړی دی او زما مور پلار لږ الله پاک صبر وکړي او زما د خور د الله پاک ډېر زر واپس روغه کړي او دې سره چې کوم کار کړی دی ډېر زیات افسوسناک دی ډېر د افسوس مقام دی پښتنو نن سبا خو یو دوه قسمه قصې دي یو خو چې دی څوک د سره عشق او مینه محبت نه کوي نو دې نه په قلاره کېناستل ښه دي بل طرف ته دې سره چې جینۍ نه هم تپوس کول دي د هلک نه هم تپوس کول دي چې واده کوي هغه بېله خبره چې واده سره نه کوي دغه څیز نه چې دی مکمل طور باندې قلارېږي او داسې قسمه زورطلبي باندې هېڅ هم نه کېږي ملګرو دا واقعه چې نن په کوټه بلوچستان کې راغلې وه ډېره زیاته افسوسناکه وه او دې په باره کې څه نوي معلومات دغه راغلل ما چې زه ستاسو شریک کړم په دې باره کې څه وایي ښه غوندې کمنټ وکړئ او زما دې ټولو پښتنو ته دا ویډیو ضرور ورسوئ